حلیمه خپل بیان کوي وی چې کله الله رسول مور خصدا وی چې میش لاس کا سونه د متلی وی لاس کا سونه تلی وی دي او بانو نجار قبیله نه لاس شزینا وی چې میش د مکینه یتیمون بچون روړ پینا ور کول وی چې دا سمرا کا سونه چې میش روړي امو وی چې ډرا کم زیری سوار لیوا میش سره چې کیما ایشوا پاشا پی نه مو سره چې کیم بچای و د لوړ نه وې شړل پسینا شه پی نه وی چې میرا پدے امید لوڑلی چی کچھرے میں بچائی مندک وہ ایک میش پر وارشو کی دے ایک میر پلوری بے میش تس سیلا روکائی دے دی مزدی راوا ویچے کلا میش ارتنلی میش توار لی ڈیرا کام زیری ہوا آنیرا نکا سونے شزینا کا پیلار راسی دلیوے اے ماکے پکرے بندے شیر دلیوے ہری وے ویڑ کا مندلاو دو ویچے زپکرے رشر دل مو ویڑ کا نکا مند ویچے دے محمد مصطفیٰ کرتا روغنل بچائی میں اولی دیچے دا ویرکا یا میں نے تم ویچے ویرکاؤں ویچے او چې کله خبر شم چې یتیم بچا دی د فلور کې نشتا وی چې الله په ذات مې دا قسم هر شزینا ورته ویلوړه هغه چې ورته وی چې یتیم دا باز به پوتې کو دې ته دا پتا نو چې یتیم خدا د هغه د هغه ذات محبوب د چې د کل کائنات بادشاہ دا د دیو چې پرېږدو چې یتیمی فلور یعنی میز ته څه میلاو شي وی چې زور ته ودرېدل نو دا مې اورېدل چې یتیم دا وی چې سوچ مې پکول چې بل خاصه نه ملاویږي دغه څه چې دریم خدا وغوښتل وی چې رواتن دروازې شمه خاون سره خبره وکړه او تا ومل چې نه راخ نه ملاویږي یو یتیم بچای دا اوس دې الله نه امید کوم مې راوخلی کېدای شي چې الله میشته برکت ورچي کېدای شي الله میشته مې خاون دی ورته چې خبر وې اخلا دو وی چې د محمد مصطفی ارچی ګولوي او مو سینا دې پینا ډاکاشلا بچی تما پی ور کړل او د محمد مصطفی او خړل وی چې خاون مې چې کله ایشه تور چې خې شال وشلا وی چې هغه شه پی روغل دمرا پی روغل چې میستوله او په ډاک ناس باندې موچ شلو شو په ډاک شلی وی چې سبا چې کله روانای ابلا قافله خو مخشه تلیوا وی چې امیر الله کم زیر یې سوار لیکا دی ورته مرتبه چې زیر کایه اخر شه پریشي وی چې می دغه کم زیر یې سوار لی بدی په شورس پر روانه دو سفر پښه کوي او د سلش کی اور بعد یہ رونی اور دې په سوارلی باندې د محمد مصطفی د حلیمه سوارلی مخشه تیرې لګیا دو هغه راخ په من دو کو حلیمه تو سوارلی بدلا کړي نو کسرانګه خبره دو تو خوار ټیمپو ته پته د مخ پشر وړو چې سوارلی په نو دو بدلا خو یقینا چې شاه سوار بدل پدې سوارلی چې پوسیک آبادان دس محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم برکات دي نو خبره مې دا پرې کوله لا رسول ډېر حیا نو کو د ابو طالب تیر شي کمري ته ورکشنسته د حیا ورته حرام شوی بچله به سمسته ده ابو طالب ویلي چې سه پر محمد رغول نه بل بچته وی چې تمره چې تاسو مړی ته ورنه نه شي دا څنګه حالات موتو په نبی باندې تیر شوی چې نه د مېر یې نه د پلور سهارای نه د مشر ورر سهارای نه د کشر ورر سهارای نه خويند ورنه سه کیا نه وې دا تمام د تر سره وخت رو طریق په تجارت کا فلا باندې راو نو شام تا دا وی چې زه برابرۍ مې لاګیا وا وی چې دته مې قتل وی چې ډرر باندې ګورونو وی چې بین ان چې کلا راو نه دلې ټیم وی چې دنه مې پتا وکړه چې ته سه بچیا چې دوی چې بابا زړه در سره لور شم وی چې ورته مې چیرې غو برابرۍ کوا وی چې سره روان شلی پلیار شي یو زوی تل چاز شي یو بزرگ یو راهب دی غواده سيزون ته عبادت خانه وا وی چې شي میش شاپ کو وی چې چې کلا میش شاپ کو دا کیشلی وی چې راهب چې کلا میش وړي دی وی چې بار تر وی ته لار بار ګوري او دغه نه بعد د میش ډېر عزت او احترام وکړو او دغه نه بعد الله رسول ته وکتل وی چې وګاته مود طرف نه ماړي تنظیم وګاته مود طرف نه وی چې دښړی میشته موټیان رکو وی چې په دغه ور تل دغه راهب او د عالم چې وګاوي مو څنګه د مړی تنظیم وی چې کله مړی تنظیم برابرۍ لګیا شلا وی چې کني الله رسول هغه شونه ته ویلوړو پاره دې پورا دا راهب کله ګوري او ته وی چې تو سره هغه زون نشته دا زون وی چې هغه مې دراوله او چې د وجنه چې مړی تنظیم شو دا یې پته دا هغه روالي عزت مان دی او دغه نه بعد هغه قسم ورته خوري چې دا نبی اخر الزمان دا
یهود یې درنه قتل کوي بیز یې پر رخصت یې کیه وې دا تمام د کیم برکتینه د